السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هم خوند دی، هم دوا ده، هم اقتدا ده په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سي. هغه عسل دی که وخوري الله به مو د مرضو علاج درکړي، شفا به درکړي، او که وخوري خوله به مو په خوږه سي. که وخوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې مو عمل وکړي. سنن ابن ماجه کې مرفوع روایت راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې که چا پر تشه خوا باندې 3 ساعته په میاشت کې عسل خوړل دته به نه ورسیږي عظیم من بلا، یعنې بلا یو مصیبه نه ورسیږي. په بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو 2 شیانو باندې لاس ټینګ کړئ، عملي یې کړئ بشفاعین، په شفا د العسل والقرآن. عسل او قرآن یې سره کېښول. سبحان الله، عسل هغه مقام لري. دا په موږ کې چې دغه بدبختیانې وسلې کینسر سوه، دغه سلو او بل شی دی شی بولي بل مرض دلته دا پلانکی سنو خو زموږ تی په هغه خانو په بل اسپتالو په بل اسپتال باندې عقیدت عسل موږ کولی هغه مسنون شان که موږ خورو الله جل جلاله به شفا هم راکړي، ثواب هم راکړي. عوف بن مالک بن ابي عوف وایي مریض شو، هغه په قرآن داسې ایمان درلودی کوم ډېر سخت مریض شو. نو بیا ورته وویل شو چې علاج به در باندې وکړو، ډاکټر ته به دې بوځو. وایي ده وویل ډاکټر ته ما بیا علاج که ما کوئ نو اوبه راوړئ، ځکه په قرآن کې الله جل جلاله د سورة قاف 9 آیات کې وایي موږ د اسمانه څخه اوبه را نازلې کړي دي ماء مبارکه. نو اوبه راوړه. بیا ولا عسل راوړه، خو د سورة النحل په 90 آیات کې الله جل جلاله وایي فيه شفاء للناس، په دغه عسلو کې شفا ده دپاره د انسانانو. بیا غږ وکړي وزیتون راوړي. فإن الله تعالی یقول الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دي د سورة النور 15 آیات چې دا یو درخت ده، د مبارکه درخت ده د زیتون. انو فجاؤه بكل ذلك، دا ټول شان ورته راوړو، د سره ګډ کړل، ویې څښل، جوړ سو. دومره په قرآن ایمان درلودی. زموږ د خلکو خو پر هغه خان ایمان دی، زموږ د خلکو خو پر انګریزي دواو ایمان دی، پر الله جل جلاله یې دغونه راسخه عقیده وایي، لکه پر هغه خان اسپتال باندې یا پر دیاقت نیشنل باندې په کابل کې به نو 400 بستر دی، که داود خان روغتون دی، که نو عسل خوري محترمي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویل خیر الدواء العسل، ښه د دوا و عسل دي. نو ما ته هم زما مور ده، ما په مور ورته ویلي دي، په دعا کې هم په مور سره یادوم. زما مور عسل لاستولی دي پېښور څخه، زبیر مور. زامن خو نور هم لیدي، خو زبیر پر ما ډېر ګران دي. نو داسې خوندور عسل دي الله جل جلاله د دې ته هغه عسل په جنت کې ورکړي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله ورکوي. تحفه د عسل و سنت، تحفه د عسل. سبحان نمبر 10 التداوي بعسل النحل، دا یو مستقل کتاب په دې باره کې جوړ شوی دی. نو الله جل جلاله دې موږ توفیق راکړي شفا د امراضو په عسلو سره وکړو. انشاءالله بیانونه به د عسلو څه نور درته وکړم چې دغه سنت هم په ځان کې راژوندی کړي، باران به له دا کینسر و له دغه مرضیې سره راخلاص کړي. چې وینې کینسر سو بالا ژړی شو، زړه یې کار پرېښو یا نو دغه شیان ویله کړي دي سره. عسل خورئ محترمینو، عسل شفا ده کې. اورجینل عسل شوګر ته هم ګټه کوي، که څه مو خوږ دی خو شوګر ته ورکوي. الله جل جلاله دې دکانداران ته مې هدایت وکړي چې اصلي شیان یې خرڅول باره به موږ دلې پیدا کولی، اوس دلې ما نسم پیدا کولی. دا یو وخت یې څوک راواستي لکه دا اوس عسل یې راستولي، دا ښه اورجینل عسل دی.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.